کفارو د ځان لپاره څلور رقمه ازادي انتخاب کړې ده: شخصي ازادي، عقیدوي ازادي، کلتوري او جنسي ازادي، د بیان ازادي. شخصي ازادي دې ته وایي چې هر شخص په خپل ژوند کې هر څه کولی شي، هغه که غلا وي، که زنا وي، که شراب څښل وي، بس چې نفس یې څه وغوښتل هغه کول دي. دوهمه عقیدوي ازادي ده، هغه دا ده چې هر یو شخص دا حق لري چې ځان تر یو مذهب او دین تر یو دینه پورې معلق کړي، او یا دا چې خپل ژوند په بې عقیدګۍ کې تر پایه ورسوي. درېیم د بیان ازادي ده، هغه دا چې هر یو شخص په خپل ژوند کې هر څه ویلی شي، هغه که د یو دین سپکاوی وي، هغه که د مذهب د یو کتاب سپکاوی وي، هغه که د یو مذهب د یو پیغمبر سپکاوی، دا د دوی د قانوني او حق ورکول شوی دوی ته. څلورم کلتوري او جنسي ازادي ده، هغه دا چې هر یو شخص په خپل ژوند طرز، لباس، جنسي تمایل او انتخاب کې ځان ته آزاد دی. خو د دې برخلاف اسلام هم و انسانانو مسلمانانو ته دا څلور واړه ازادي ورکړي دي، خو محدود دي. د هر یو لپاره ځان ته حد ټاکلی دی، ځکه که چېرې حدود ونه ټاکل شي بیا انسان خپل حده تجاوز کوي او ځان په فحشا او منکراتو بدعاتو باندې اخته کوي. محترمو، کفار ولې همیشه د ازادي تر عنوان لاندې مسلمانان غولوي؟ ځکه د دوی په نیز باندې دوی غواړي د دین ځواک کمزوري کړي، ځکه دوی دین ته د فردي مسئلې په شکل ګوري، نه د ټولنیز نظام په توګه. بل دا چې کفار کله د اخلاقو معیار ټاکي، کله چې د اخلاقو معیار بدلوي، نو هغه د الهي قانون پر ځای د اکثریتو خلکو رایه معیار بولي چې څه ښه دي او څه بد، کوم چې دوی ورته د یو پارلمان شکل ورکړی دی. بل دا چې دوی اسلامي ارزښتونه کمزوري کوي، ځکه دوی دین له سیاست څخه جلا ولي چې د دې په نتیجه کې بیا په ټولنه کې فساد خپرېږي. خو اسلام بیا اخلاق، حیا، انساني کرامت ساتي، حجاب، د خوندو او مندو عزت عفت ساتل، حرام او حلال سره جلا کول، ټولنه پاکه او متوازنه ساتل، دا د اسلام د اولویاتو څخه دي. اسلام و انسانانو ته فطرتي ازادي ورکړې ده، نه مصنوعي ازادي. اسلام په ټولنه کې شرعي نظام نافذوي چې د دې په نتیجه کې بیا ټولنه او فرد دواړه سره برابر وي، چې فساد ته بیا مخه نه کېږي. څلورم دا چې اسلام د دنیوي ژوند سره سره و خلکو ته اخروي فکر هم ورکوي، چې د دې مرګه وروسته، د دې ژوند وروسته یو بل ابدي ژوند هم موږ او تاسې لرو. محترمو، د تاریخ له لحاظه هم مسلمانانو په خپل دین او سیاست کې ازادۍ ته ځای ورکړی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به فرمایل: متى استبعدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. اسلام غلامان آزاد کړ، اسلام د خوندو او مندو عزت وساتي، اسلام د فکري ازادۍ ته حدود وټاکل. خو کفار بیا په خپل تاریخ کې یو داسې تاریخ پرېښی په خپل وخت کې چې نن دا کفار په خپل تاریخ باندې شرمېږي. کله چې په منځنیو پیړیو کې د کلیسا واکمني راغله، نو کلیسا په اروپا کې څومره ظلمونه وکړل، څومره انسانان یې وسوځول، د عقل خاوندان، د وخت پوهان او ساینسدانان یې کباب کړل. دغو استعمارګرو د ازادۍ تر عنوان لاندې ملتونه غلامان کړل، نن یې د ازادۍ په پلمه کورنۍ جګړې پیدا کړې، نړۍ او اسلامي هېوادونه سره وویشل، بیا په دوی کې اخلاقي، فکري، دیني، مذهبي فساد خپور کړ، او بیا د دوی د دین توهین کول ځان ته یو قانوني حق وبلي. محترمو، د سیاست له اړخه هم اسلام و ازادۍ ته خپل ځای ورکړی. مسلمانان وایي د عدالت سره الله جل جلاله تر قانون لاندې ازادي د ټولنې د اصلاح لپاره وي. خلک باید د ظلم، فساد، طاغوت، استبداد د دې ټولو څخه وژغورل شي. خو کفري سیاست بیا د دې په خلاف هغه وایي ازادي د عدالت سره نه بلکې د مساوات سره دوی قانون بولي. دوی وایي که چېرې قانون جوړېدل غواړي نو قانون باید کوم الهي وحي نه وي، کوم الهي قانون نه وي، کوم آسماني قانون نه وي، بلکې انسانانو جوړ کړی وي. دوی ته د قرآن د اکثرو خلکو رایه معتبره ده. خو محترمو، کفار همیشه په خپل دریځ کې، په خپل قانون کې، په خپل ثقافت کې د اسلام په خلاف شکست خوړلی. کله چې هم کفارو د ازادۍ تر عنوان لاندې پر اسلام باندې حمله کړې ده، په مقابل کې الله پاک جل جلاله یو طبقه مسلمانان راپورته کړي او دوی ته یې سم شکست ورکړی دی. محترمو، نن خو پر مسلمانانو باندې له هره خوا پایبندي ده، خو کفارو ته بیا د هر څه ازادي شته. نړیواله محکمه نن ولې امریکا او د دې اشرفیت د محکمې لاندې نه راولي؟ نن د غربي مفکرینو څخه دا سوال ولې نه کېږي چې دوی زموږ هېوادونو ته سادیزم او ایډز مرضونه راوړي؟ دغه کفار دا چې نن دوی په اسلامي ملکونو کې کوم وحشت او دهشت شروع کړي دي، دغه اخلاق چې نن د دې لښکرو په اسلامي ملکونو کې د مسلمانانو سره وکړ، دا د کوم پوهنتون انتاج دی؟
دا د کوم کمپیوټر انسټیټیوټ او ټکنالوژي ثمره ده. کوم داسې تمدن دوی موږ ته راوړی دي چې هغه تمدن موږ د دوی د تمدن یو نمونه وه. دغه غربیان دا په چشم باندې نن پورته ګوري چې نن دوی د دیني مدرسو، نن دوی د اسلام مدرسو ته په کرکه او د اتهام په سترګو ګوري. غربیان نن شرم او حیا نه لري. غربیان د عشق په مرض باندې نه شرمېږي. غربیان د نارینه په ازدواج، د همجنسه ازدواج او یا د ایډیاز یا د سادس په مرض باندې نه شرمېږي. دوی خو دې کښېني نن په ازاده فضا کې د خپلو خلکو سره د قیام وکړي. دا کفار دا کله ثقافت لري، دا کله اخلاق لري، دا کله ایډیالوژي لري، دا کله قانون لري، دا کله مخ لري. دا د مخې شیطانت او رسالت د دوی همیشه د دوی په کردار کې، د دوی په تاریخ کې دا راغلی. محترمو دا غرب دا د سک او رک زامن دا کله ثقافت لري. دوی چې د اسلام په مقابل کې، دوی چې د خپل قانون څو وارې مات کړي دي، د اسلام په مقابل کې مات کړي دي، خپل هغه انساني کرامت یې هم نه دی ساتلی. دا په څو وارې ثابته شوې ده. دغه ثقافت، دغه سیاسي او پالیسي به دوی ته دښمنان پیدا کوي. دغه پالیسي او سیاست به د دوی په خلاف نفرت پیدا کوي. دغه ثقافت او کاروباري به د دوی په خلاف زموږ په ځوان نسل کې د انتقام احساس پیدا کوي او د دوی مشکلات به لا هم نور اضافه کوي. محترمو نن او یا پرون چې کفارو د کوم عنوان لاندې، د ازادۍ تر عنوان لاندې پر مسلمانانو باندې حمله وکړه، د دې په مقابل کې څوک راپورته شوي وه؟ کله چې پر هندوستان باندې انګریزانو حمله وکړه نو په مقابل کې درست امت راپورته شو، خو خاص کر بیا د دغو دیني مدرسو علما کرام او طالبان راپورته شول. کله چې د روسانو په خلاف باندې د جهاد فتوا ورکول شول، په مقابل کې د همدغو مدرسو علما کرام او طالبان راپورته شول. کله چې د کمونیست نجیب او د هغه د همفکرو په خلاف د جهاد فتوا ورکول شول، په مقابل کې د همدغو مدرسو علما کرام او طالبان راپورته شول. کله چې امریکا پر افغانستان باندې یرغل راوړ، نو دغه یرغل په خلاف چې کله د جهاد فتوا ورکول شول، په مقابل کې د همدغو مدرسو علما کرام او طالبان راپورته شول او دوی ته شکست. خو بیا هم په ننني عصر کې مسلمانان د دې دومره امپراتورۍ سره چې دومره یو غټه امپراتورۍ یې ماته کړه، خو د نړۍ په سطحه بیا هم مسلمانان کمزوري دي. دا ولې؟ آیا مسلمانان کم شوي دي؟ هېڅکله نه. مسلمانان تر هغو څو چنده اضافه شوي دي، خو د اسلام هغه شعبه دې هېره شوې ده. د کوم بزر عصر چې دوی عزتمن کېږي، د کوم بزر عصر چې دوی قوت او دبدبه بېرته راګرځي، هغه قوت او دبدبه چې دوی 700 کاله امپراتوري کړې وه، هغه عرب چې د عربو څخه یې په اروپا کې پاچاهي کوله، خو نن هغه ټول مجبور او مظلوم او غلامان دي. دا ولې؟ هغه د اسلام هغه شعبه دې هېره شوې ده چې هغه جهاد. محترمو الله پاک جل جلاله همیشه چې کوم قوم جهاد شروع کړی دي، کومې طبقې جهاد شروع کړی دي، ذلیل قوم الله پاک جل جلاله غالبه کړی دي او مظلوم یې پر ظالم باندې غالبه کړی دي. خو په ننني عصر کې بیا مسلمانانو جهاد پرېښی. محترمو که نن موږ او تاسو وګورو، په نړۍ کې په زرهاوو مفسرین، محدثین، مفتیان، متکلمین، محققین، مدققین، مناظرین، معلمین، مبلغین، مؤرخین، مدبرین، مفکرین، مقررین، سیاسیون، صحافیان، شاعران وجود لري. او په هر کال کې په زرهاوو فضلا، علما، فصحا، بلغا، انبیاء، صلحا، اتقیا داسې اکابر فارغېږي، خو بیا هم د هغوی نتیجه نه معلومېږي. بیا هم مسلمان اسلام د کمزورۍ په حالت کې دي. دا ولې؟ همدا وجه ده چې د ټولو څخه هغه خپله شعبه جهاد هېر شوی دي. په ټوله نړۍ کې علم خپور شوی دي. هېڅ یو داسې هېواد نشته چې په هغه کې پر تبلیغ بندیز وي. هېڅ یو داسې هېواد نشته چې مسلمان یې د حج فریضې د ادا کولو څخه راګرځولي وي. هېڅ یو داسې هېواد نشته چې هلته د زکات پر ادا کولو باندې پایبندي وي. هېڅ یو داسې هېواد نشته چې هلته د روژې پر نیولو باندې پایبندي وي. خو یوازینی شی چې پایبندي دی هغه جهاد دی. کفري نړۍ خو هلته پرېږده، په اسلامي هېوادو کې په مسلمانانو پر علما کرامو باندې د جهاد د بیان کولو باندې بندیز دی. خاص کر لکه سعودي عرب چې په زرهاوو علما کرام اعدام یا اوس هم په زندان کې پراته دي. ګناه چې شته همدا چې د جهاد اعلان کړي او یا دا چې مسلمان امت د غفلت د خوبه رامیدانوي او جهاد ته تلوي. څه وخت مخکې یو عرب پر ټویټر باندې لیکلي وه، وایي عرب د زمري په شان دی او اوس دا زمري بیده دي، نو که چېرې دا زمري راکښېنستل نړۍ به ولړزي. نو دا د غفلت په خوب یې دا زمریان کله راکښېني؟ آیا کله چې دا ځنګل اور واخلي؟ نو چې کله د غفلت خوب بیا زیات شي، بیا د دې ځنګل کې د ران او دیوال راځي، بیا همدغه د غفلت په خوب زمری بیا د تېغه تېروي لکه نن چې تېر کړي. نن هغه مظلومه غزه او هغه ځینې اسیایي هېوادونه چې په هغو کې کوم ظلم روان دی، آیا دا مسلمانان ولې د هغوی په دفاع کې کمزوري شوي دي؟ هغه ایټم بم، هغه پوځ، هغه وسلې او تیل، هغه بحري، بري او هوایي ځواک یې د کومې ورځې لپاره ساتلی دي؟ آیا کله چې بیت المقدس بمبار کړي بیا د دې غیرت په جوش راځي؟ آیا کله چې کعبه او مدینه خدای نکړه د هغه بمبار کړي بیا د دې غیرت
الله دپاره وکړي، د اعلی کلمت الله دپاره وکړي، او وګوري که چېرې په نصوص کې د دې په خلاف څه موجود و خو ورسره ودرېږئ مه، او که چېرې نصوص نه موجود خو بیا مخالفت مه کوئ. که مو چېرې مالي او ځاني کومک په وسه نه وي ورسره کړه، یو دعا ورته کوئ، که مو دعا په وسه